السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو محترم مور د زامنو د مژندو شکایتونه کوي. محترم مور څو خبرې به زه وکړم، په دې عمل وکړي، ژوند به مو وسه، آخرت به مو وسه، قبر به مو وسه. د زوی څه ستا دا شکایت نه دی چې ته په لمانځه ولاړه دی د لمانځه ته نه پرېږدي. د مږور څه ستا دا شکایت نه دی چې ته په لمانځه ولاړه یې قرآن وایه دی عبادت ته نه پرېږدي. ستا دا شکایت دی چې ولې زما زوی د معاینې په قول کې، ولې زما زوی معاینه نه ځي، ولې زما زوی د خپلې خوښې او د خپلې معاینې د قریبانو سره ډېر تعلق ساتي، ولې خراباتونه ورته کوي. پر دې باندې ستا مشکل دی، د الله څخه وبېرېږه. ستا لوڼې چې له کوره وتلي دي، ستا زړه ورپکښې بند دی، خوا دې په بدېږي. دغه رنګه ستا په کور کې د بل چا لوڼې دي، د هغو دغه ډول زړه زهرېږي. ستا په لوڼو د بل چا کور آباد سو، د بل په لوڼو ستا کور آباد سو. د خوښې واقعي لوڼې هغه مژندې دي. محترم مور، دغه ستا لور ده، که د شپې مریضه یم به دا درته حاضرېږي. ستا لور چې تا ورکړې ده د زوم کره ده، په هغه باندې هېڅ کله ته نه وسا کېږي. ته چې وسا کېږې په خپله مږور باندې وسا کېږي. خواښیانې په غیبت کې مبتلا دي، په شیطانت کې مبتلا دي. د مږور حالات و خاوند زوی ته ورځغلی، شیطانت هم حرام دي، حسد هم حرام دي. دا که زه قسم وکړم چې ستاسو په مابینځ کې مشکل دیني نه دی، ستاسو په مابینځ کې مشکل قرآني نه دی، چې تی پر قرآن باندې، تی پر لمانځه باندې سره اخته یاست، یو ته ولې ډېر لمونځ کوې، ما ته دې وخت نه کوې را. ستاسو مشکل پر فاحشاتو باندې دی، نو په بهتان کې هم واقع سي، د مږور هم شکایتونه کوي او هم یې غیبتونه کوي. جابر رضی الله تعالی عنه فرمایي: ومر رسول الله صلی الله علیه وسلم على قبور النساء بني نجار. بني نجار په عربو کې یو قبیله ده، پر دغه هدیره باندې راکلي قبرونه د ښځو، هغه مخکې په جاهلیت کې مړې سوي وي، مخکې تر اسلام مړې سوي وي. وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې عذابونه و د دې د عذابو حالات معلوم سو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته معلومات وسو چې دوی په قبرو کې په عذاب دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک څه فرمایي؟ وایي دوی شیطانت کاوه، او دوی غیبتونه کول. نو دغه اوس خوښیانې داسې سوي دي، بس په مږور یې راشنلي، دا یې نه ګوري چې په دې خو زما غاړې بندېږي، دا خو د بل لور د زما په کور کې امانت پرته ده، زه باید قدر و عزت وکړم. هره خوښې که د مږور قدر وکړي، مږور به د دې خدمت کوي، پر لاسو پر پښو یې مچوي. هر انسان چې واده وکړي اول معاینې ته دا وایي، وایي زما د ژوند میوه، زما ژوند مور ده، زما د مور قدر و عزت کوم. دلته چې هر څو معاینه ښه معاینه سي، چې هر څو نیکه ښځه سي، خو چې د خوښې بد چلند وي، والله العظیم دا د انسان یو فطرت دی، د انسان تقاضا ده چې هغه به ژوند خرابوي. که مصرف کېږي، ته زما زوی مصرفونه کوي پر خوښې او پر د معاینې پر قریبانو باندې کوي، د ده له جیبه به ځي، ستا له جیبه نه ځي. که ته زما پر زوی زړه نه کېږي، دا هم غلطه کیسه ده. هغه کارو باندې لاس مه ووایي چې هغه ستاسو تر وس تېره خبرې. سپین سر یاست، کښېنئ، الله څخه وبېرېږئ. ما په مژندو کار لري، ما په لمسیانو کار لري. د خدای په لحاظ باندې ستاسو سره ګزاره دومره سخته ده، نه بې موره ګزاره کېږي او نه له مور سره ګزاره کېږي چې سپین سري سي. والله العظیم یو عذاب د خدای اس اوس نو. خو که سړی حق درته بیانوي، خوا هم بدېږي، که حق نه بیانوي، تاسې علاقه ته ولیږي. والله العظیم دغه مور مې اوس د عمرې ته راوستلې ده، داسې په ګپه کې دغې څوک ورته ویلی سي مور عمره دې وکوله، ګوره بس نه نو دا ویې نو مه کوه، دا ویې خو نو بس پر مسله کښېنه. د سپین سرو دعوا عادت خدای دې هدایت درته وکړي ټول. دا زما ته پر خپله موره معلومېږي.
همدا لمسیان خو کوچنیان دي موږ ورې ملامت د لمسیان خو کوچنیان دي نارې به هم وي دی په هغې پسې پیپ اخیستی په کوچنیانو پسې زه غږ نه ورته کوم مور مې ده خو بیا دا چې دا خوشحالې مجده چې زه ورته مور په دې خو دې غاړې بندېږي دا خو کوچنی دی په دې نه پوهېږي چې په زور چغه و اواز تر خوله راووت ته پر مسله کښېنه عبادت ته الله جل جلاله وکړه نور په کور کار مله نو هره مور به دغه ډول مور لکه زما ده ما ته خو ستاسو ژوند را معلوم دی د ښځو ژوند را معلوم دی د نارینهو ژوند را معلوم دی ښځه چې سپین سرې سوه یا نارینه سپین ږیری سو بس دنیا ته دې طلاق ورکړي د دنیا ژوند ته دې طلاق ور واچوي الله ته دې مخه کړي نه دې د زوی په دنیا کې چورت وي د دې پر ځای چې د زوی په دنیا کې ته چورت خراب کړي بس دعا یې ورته کوه د یو مینه سره پرېږده چې مینه ونازوي د مینې قریبان ونازوي او اوس که ستا لوڼې نازولی ستا په لوڼې مصارف کولی نو خو هېڅ مشکل نه دي بیا د ده په جیب باندې اندېښنه کېدله نه دي بیا د ده په مسکنت اندېښنه کېدله اوس چې دی د خپلې خواښې پر مخ دی یا د خسرګنۍ پر مخ دی نو باره تا ته سوداګر ولاړ شوی نو مندې او خوندې دي دا فکر او احساس له ځانه سره پیدا کړي چې مژور زما لور ده محترم د لور سره سړی ډېر ښه سلوک کوي تاسو دا خپل زوم او دا خپله لور د دې په مابینځ کې څومره کوشش کوئ چې دا زما لور بس پر میړه ګرانه شي دونه په ګرانه شي چې په دا زړه کې کښېني یې لاندې یې پښې راغځولي دا خپله مژور زوی هم دا ډول که ستۍ ده نو هغه کیسه د محترمینو یو خواښ وه نو زوم هم په کور کې ورسره دي نو پرې وبه هم پراته دي زوی یې ورغلی د مژور سره پرېوتی په یوه ځای کې دوبی دی زوی مې بیا راغلی د خپل معاینې سال ته دی لرې پروت وي دا ور ولاړه سوه او مژور تر د لمن راکش والله ایسته څه د سپي لورې ګرمي ده زما زوی دی په خولو په ګرمۍ باندې راغرق کړي لاړه څه بدبخت لرې چې پرېوځه زوی دی راهلاک کوي تباه او برباد یې کوي ښی خوا ته چې وکتل زوم یې د خپلې لور څخه دی څه لرې پروت دی لور یې وښوروله ول زویه ورېسته څه ورېسته څه یخ دی له یخه به مړه شي د مېړه سره پټه شه مژور چې وکتل چې زه له خاونده لرې کړلم او خپله لور یې خاوند ته ورچندې کړله بارا ول یک بام دو هوا هلته یخ دی دلته ګرمي ده ستۍ ده نو هغه کیسه ده ستا په کور کې ګرمي ده ستا د لور په کور کې یخ دی د خدای څه وبېرېږي الله څه وبېرېږي قبر لري بس دی خواښیانو د مژندو په وجه باندې دوژخ ته مه ځي د لمسیانو په وجه دوژخ ته مه ځي پر زوی به حق لري حقداره یا پر مژور هېڅ حق هم نه لري زوی سره که بد وکړي الله جل جلاله زوی درته مکلف کړی دی زوی درته پایبنده دی مژور ستا په کیسه کې لا په قرآن کې چې ته اخلاق بدل کړي نو محترمو مندو او خواښیانو رحم وکړي پر مژندو باندې یک بام دو هوا مه جوړوئ کوشش وکړه د میړو د معاینې په مابینځ کې د زویو د معاینې مژور په مابینځ کې محبت و الفت پیدا کړه چې باعث دې وګرځه ورته زویه ښه شیرین ژوند سره وکړه کې ډېر خراباتونه کول هغوی ورته زویه احتیاط کوه نور خو ستا ژوند دی ته به پوهېږې څنګه خوشحاله کېږي هغه ډول ژوند کوه زما خو ورته پښې د قبر پر غاړه دي د دنیا څخه ځم زه ستۍ دنیا او ستۍ ژوند سره حدیث رقم 4283 صفحه نمبر 130 مجموع زواید جلد نمبر 3 نو الله جل جلاله دې رحم وکړي زموږ پر مندو او زموږ پر خواښیانو باندې الله جل جلاله دې هدایتونه ورته وکړي الله دې ده ته سوچ فکر ورکړي چې بس د مژندو سره ښه ګزاره وکړي ښه ګزاره وکړي والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته د ښځو خو نو
داسې شیانې دي. ګوره په مسجد نبوي کې د ښځو ځای معلوم دی، دوی دلته د نارینه‌و ځای ته راغلي دي، نو عکسونه اخلي. دوه درې واره موږ غږ پر وکړي چې په زوره مه غږېږئ، د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک اوازونه اوري. دا د بازیو د میلو ځای نه دي. نو ښځې خوا د لسره رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي لا خیر فیهن ولا صبر منهن، نه خیر پکښې دی نه صبر ورسته. یقیني کله کله دا فکر کوم خدایه په جنت کې به هم دغه ډول ژوند دي زما، یا د نارینه‌و به دغه ډول ژوند دي، دغه ښځې به څه به کوو؟ په بسم الله ورسره ګرځو، کفران د نعمتو کوي چې اسمان ته وخېژئ والله العظیم که دا ووایي چې الله دې جنت در نصیب کړه، ته خو مې زویه، ته خو مې میړه یې. مینه وله که دا ووایي چې ته خو مې میړه یې، دومره دې ونازولم. موره که دا ووایي چې ته خو مې زویه، خدای دې ستا غم نه راکړي. بس ناشکره ناشکره. لور دا نه وایي چې ته خو زما پلار یې دونه دې ونازولم. خور دا نه وایي چې ته زما ورور یې دومره دې ونازولم. بس الله دې رحم پر تاسو باندې وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي و ډېر اهل نار باندې ښځې وي. نو خو هغه د اهلات چې زه وینم خوندې هم لرم، مینا هم لرم، مور هم لرم، امهګانې خالاګانې ګرده لرم. دا د ژوند په جامعه کې مې ژوند کړی دي، حالات را معلومېږي. بیا ښځو نارینه‌و سره مې اوس ژوند دي، سوالونه راڅه کېږي، پوښتنې کېږي، پوښتنه کوم یو خور مشکل لري، پوښتنه ځینې کوم چې علت یې څه دي، د حالات ټوله معلوم شي. نو ښځې یاست احتیاط وکړئ. یو وار د سارې دوژخ پلمه درته غواړي، بیا ته یې داسې اعمال کوي چې هغه مو دوژخ ته ورولي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. کې مظلومه وهي اجازه ستا سپېرو ډنګو ته سلام.